جنرال سمیع سادات وایي د مقاومت په نوم جبهې د کابل هوایي ډګر په راکېټونو ویشتی. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري د جمعیت ګوند پخوانی قوماندان احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود او جنرال سمیع سادات کوي، ویلي د دوشنبې په ماښام یې د کابل نړیوال هوایي ډګر باندې 3 راکېټونه ویشتلي دي. دغه جبهې زیاته کړې د راکېټونو هدف یې د کابل نړیوال هوایي ډګر نظامي برخه وه چې 4 طالبان پکې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي، خو د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دا بیا ردوي. تیر کال هم دغې جبهې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر توغندي ویشتي وو چې 2 ساعته لپاره یې الوتنې ځنډولې وې. له بلې خوا د ننګرهار د نور کې د نورستان امنیه قوماندان محمد یوسف جمالزي اړوند په رینجر د پنجشنبې ورځې غرمه مهال د سړک غاړې مین چاودنه وشوه چې د وروستیو جزئیاتو له مخې د سپرو طالبانو او ماشومانو په ګډون پکې 6 تنه ووژل شول او 4 تنه نور ټپیان شول. د معلوماتو مطابق رینجر کې د ښاغلي جمالزي د کورنۍ غړي وو، خو ننګرهار لپاره د طالبانو امنیه قوماندانۍ قرباني ماشومان د مدرسې زده کوونکي او دغه چاودنه د یوې زړې مرمۍ د چوهېدو له امله بولي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.